نو دغه دا ما دا خبره کوله کنه تمنګوله ته که خیلی اول دا نن دغه وایي کنه تنخواه نو بعد لال بشو که خیلی پاقه پیسو باید خود جوله و علم تعالی پاره کنه او بعد دا خو هم دا دوستان جو خاطه بلال شو کنه خو په دې به خو یقه قیطه من کې هم پکې دل دې واټو مته به من ته واټو یا راځي کنه او چې من ته خو بیا به دا خاطه شو کنه نو بیا به دا غو کټون لبنان له کنه ستاسو نه نشته تمام بونه نشته راو به کنه او چې خیمات خته دکان ته جامو ونن نو او ته جو هم کنه چې ما دې یالو بوسکی کمیس ساکه کنه خسته تعالی وال موتم چې سپین پالتو کوم د ما یا کا ما ته خده بوسکی کمیسي او تک سپین پالتو کې کنه او خپانه د لوازم او پانی واچو چقاچق پانی پخپو او منګه ګد د ایوچو نه پینان سم ورته د ځان میخ کاږي کنه وای تازدین ما ته چا سره خبرې کوي ها دغه د عزیزان ته لګیام ځان ته دوکا شوم ځان سره ولې دغه د ما ته تاسو کو کنه دغه چې دغه عزیز د تمنګل زده ته لازم کنه چمنګل کوم چمنګل دا چنی پلار کنه زما یاد چې دغه تاسو خا د چنګل پلار یاد هغه چمنګل ماما نو دا سوایا کنه اوس پوه شوم خو روزانه راخلاصي ته روزانه راځي زما تاسو نه کوي کنه ها زما ستا تاسو یاره په والله کمانه ستا تاسو کړی خو زه درته تاسو کوم تاسو دې ماما دا چنګل ته چا زویری مستعب بيخي ما دخل هذا بيخي ما هذا كان نكي بيتنقول ده جاكي زمان ده ياجي تمنقول زوي ده كنا خا چنګل د چمنګل زوی دی اوس پوښم پیژنم د درې شپې را سره وځه کې کړی چا چنګل کنه وې زه د خار نه وخت راځم نو زه کدل ته وځه کې شپه کوم او خار کې ټیکداري کوم زما راخله نو تکاز وزګار خو کوي کنه خبره ده کنه نه تاسو دې ما زده نه تاسو کوم وایا دا خار کم ځای دا خال به داسې کار وکړي که نه چې دا به د چمینه دا چمینه به تپوس وکړه به تا خرج وښیي زه پسې یم او ته پسې قاطه ماته دی دی وایي چې ده ته خار لري وایي بس ته خو شل ځله تللی وای خو چې دا خار کم ځای دی ډېر غم مه کوه یار دا پکې راځي کېنه حوصله وکړه کېنه خان تاسو شو هلکه ګولیا چنګل خان باندې وبوس کړه ډېره خاله خان ډېره چنګل خانه په دې خو مې خوښ نه کنه چې ډېر زر ګبراږي دا واله چې نه اوس کا عمده خبره ورته مون کوله خان چې ګټه او تاوان خو پکې راځي بالکل نن خو بالکل تباہ و برباد شوم ستام څلوېښت زره روپۍ کردار شوم اخر دا به زه کمې راوړم ته هېڅ غم مه کوه چنګل خانه اوې ما درته کم مری ته پړی اچولی دی او بیا زما پیسې د چا دي که څنګه ګولیا او خان عمده خبره ورته مام کوله خان چې دولت د لاس خیرې دی ته چنګل خان لاس به که خیر ډېر زر د خیرو ډک شي که څنګه خان بالکل ګولیا داسې وکړه چې لاړ شه ښه مازدارې دوه پیالې چې ترخې زر راوړه چې زه واشنې اوسم یاره خان ویم په دې وخت کې خو دې زما د خولې نه خبره بالکل وشو کوله دا دې لاړم او دا دې رالم جانم نو ګوره اوس مې زړه راته خدمت نو کوټه کې نو مې زړه پلاټي د بوچ ان کده ورکړه کنه هم دا چوشتي لکه دا چوشتي خواره لونده بوجه مې تینه تو کړې ده اویې څه نه ډېر وخت کړ نو کله چې راغلی تاسو کله دا څه نه مې به څنګه زیاتې چې کنه او بیا نه د خاله غسل نه راتلم دي دا به چې کنه خېده بيبي او داجي تاسو په دوکانه څه ته نه راشما بيبي او داجي تاسو په دوکانه نه دا واټ کو دا ځان دي دا لکه دا دمن پرځ کیو کو کیو کړه پرځ کیو کړه راځه مړه دې شرمې کو سترګې پټې کړه یا راځه بيبي ته سترګې پټې کو ساجي ته مو چې سترګې پټې کې او مام سترګې پټې کړې ده السلام علیکم داجي ته نن لاله خو من الصبل ما يفكري لا لا لا
نه سر کوزه تا دې لپاره وې تر پاس دا ورته خو خپل کپنې باندې بعد باندې کوي بیا باندې څنګه نه دا وایي شابه بس خراب پوری خانه چې دا چې پوری خانه کنه نو بس خوري به ترقی کوي دا ما ترقی نه دا ته هم خانه دا ما ترقی الله انا بزيقي پکې نه پکې څنګه کې تکاري بچي تا دې لپاره وې ته پاس دا اوس جوړای زما بچي جامې بدلې کړم بیا راشه نو خپلې جامې خو مې لیدلې دي ولې اته مې راپسې سپي شوي پته نشته د دې سپو ما سره څه دښمني ده زما په خیال ده چې چېرته ځم که نه یو سپي بل ته ټېلیفون وکړي چې بس یار در اخلي نو بچې زما یو خبره باندې ځان پوه کړه که نه ځان پوه کړه ګوره بچو کله چې ته د سپي نه ولرې که نه نو سپی خو به خانه پسې کېږي نو سپینه څوک شریک بیبي تا ته پته ده چې په دې ښار کې دا څرسکونې او مزېدارې تلکارۍ پخېږي دا څه وجه ده څه وجه ده بچې که نه نو بس دغه ته خو نه پوهېږي که نه څنګه نه پوهېږي دا ټول کمال ته دي ټوپۍ دي سایې جی لالا تاسو څه پخ کړي لالا نن خو ما ټیپر پخ کړي بس که نه نو چې ټیپرو ته دې دا ټوپۍ په سر کړه نو بیا به په ټیپرو سرې ګوتې وخوري لالا زه نه پسرم ټوپۍ په سر او ټیپرو ته کېږه په سر ته ګري دا سوزه ده یوه په سر نو پکې نه پسرې نو پرېږده که دوام نه که نه سنه بله ستا د خدای قسم دا ټوپۍ نن ته په سر کړه دا سره مړه نو ګوره که نه که ته د ټیپر نه غوښه جوړه شي او دا هر څیزونه دي پته نه دي ګور په سر Potem کړه nabivato rešta i ta nam vino da je nabivato to da opasa. آیا دا بیبي ساده ښکلې ښکاري چې تاسو وایه صبر امیر ماما دې سپلای کیسې چې وختي داسې ورسره اړه یاره بس میخ دې زما په خیال خپل را ټوله خو کړه خیر څه خانم ماما خیر چنیا لکه څه کې خیر نو خلاص څنګه ټیک خیر جوړې راځه کې چنګل خانه پرېږده مړه اوسه ډېر موږ تپوس نه کوې پرېږده خو دم یوازې که نه دا ته څه کې لګې سپلای کې میخ نه ہوتے که سر زما په خیال اوس وګوره اوهو دا دومره مې خو پکې کچو کې ګرځي کنه چرته روان شو زما مختاري سره مې لږ کار دی زنه زم نه ورته یا زما لکه علم خان څه کې یار تاسو په خدای علم تکینه تاسو مې لکار دی خیر خو دې کنه ډېر پریشان غوندې ښکاري یاره علم خان والا لګي پیسې مې پکار دي څومره هر څومره چې مړه زری که دو زری خیر خو دې کنه مړه یار بس تاسو مکه وکړه سری راکا بیا بدل کوم ما سره خو دا 500 دي نو که په دې کار کېږي نور یې سره نشته په ایمان کې را سره شته کني تا نه زه پیسې منې کوم زه بس یار فی الحال به په دې ګزاره وکړم راځه چې ځو که نه راځه یو پلو مې یار لاونګین مې په دې بل پلو یخانه زما پلو راواوړه یو پلو مې یار لاونګین مې په دې بل پلو دا پتا څه چلو شو خانه مخکې واوره اول دې ویل چې رامه انشا ټنګ ډنګ ډنګ اول دې ویل چې رامه انشا ډنګ 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 اوس راته وایي زړګې ته برکا مهینه یخانه زما پلو راواوړه یو پلو مې یار دا دلدار مې په دې بل پلو یخانه زما پلو راواوړه یاره ګولیا په شکار خو نه لرې دی او ته د اوس نه لیونی شوې لیونی نیمه خانه خبره د خوږیالۍ ده څه خبره ده ګولیا داسې نه که نه خان ته لږ دا غوږ رانږدې ښه نو دا خبره ده دا جانان نه دی راغلی نه خیال دی لا نه راغلی دا ګوره دا خو لږ بجې دي ده ته ما ویلي نو چې سهار وختي راشه خیر دی جی راغلی کرے لګ لره د لره نه راغلی ښه ټیک ده چې راشي نو ما ته بیا ووایه ډېره ښه ده جی